بسم الله الرحمن الرحیم. نننې زموږ کلاس نمبر 3 دی. په کلاس نمبر 3 کې موږ خبره کوو په آفیس کمیونیکیشن سکل باندې. ټیک ده. تاسو ته پته ده چې موږ د آفیس مینجمنت کلاسز شروع کړي دي. په هغه کې نننې زموږ کلاس نمبر 3 دی. په پریویس کلاسونو کې موږ هم د آفیس باره کې خبرې کړې وي. دا یو څو کلاسونه زموږ تیورټیکل وي. ان شاء الله به پریکټیکل کار ته راځو. نننې زموږ سره آفیس کمیونیکیشن سکلز باره کې دی. خو اوس Office communication skill وایي څه ته. ټیک ده. نو ډیفینیشن یې ما داسې لیکلی دی چې office communication skills are the ability that help people talk, listen and share information properly inside the office. مطلب دا دی په دفتر کې د خبرو لیکلو او د اورېدلو معلومات شیر کولو ښې طریقې ته office communication skill وایي. ټیک ده. په دې کې زموږ سره څو امپارټنټ دي. هغه کې زموږ سره اولې راځي وربل کمیونیکیشن. اوس موږ خبره کوو چې وربل کمیونیکیشن وایي څه ته. ټیک ده. نو وربل کمیونیکیشن آلریډي موږ چې کومې زباني خبرې کوو ته وربل کمیونیکیشن وایي. نو اوس چې کله موږ زباني خبرې کوو موږ له اول دا پکار دی چې موږ خبرې بالکل صفا وکړو. ټیک ده. نو ټاکینګ کلیرلی. خو چې خبرې صفا کې د چا سره به کې د خپل منیجر سره، سټاف سره او کوم چې ستا کسټمر دی د هغه سره بالکل صفا خبرې کوي. اوس د صفا خبرو نه مقصد زموږ دا دی چې بالکل آغر داغر دا به نه ولي. نه، بالکل کلیر پوینټ ټو پوینټ خبره به کوي او ډېرې خبرې به نه کوي. او کومې خبرې چې کوي بل په واضحه طریقې سره به کوي. جلدي خبرې به هم نه کوي. نو دا زموږ سره شو وربل کمیونیکیشن. دا اوس ډېر ضروري دی. په آفیس کې دا خبرې ضروري دي. سیکنډ نمبر زموږ سره راځي ریټن کمیونیکیشن. اوس ریټن کمیونیکیشن تاسو وینئ په دې کې زموږ سره ریټن کمیونیکیشن دی. نو په دې کې ریټن ایمیل، کله چې موږ ایمیل لیکو یا یو میسیج لیکو یا یو ریپورټ لیکو یا موږ څه لیټر لیکو نو موږ به څه کوو، کوم نوټ موږ تیارو نو هغه بالکل کلیرلی او کورکټلی دا بالکل صفا تیارو، څه غلطۍ نه پکې نه کوو. او بله اهم خبره پکې دا ده چې دا به موږ څه کوو، پروفیشنل تیارو. ټیک ده. نو اولې موږ خبره وکړه په څه باندې، موږ خبره وکړه په وربل کمیونیکیشن او نیکسټ زموږ سره ریټنګ. نیکسټ زموږ سره دی لیسننګ. اوس لیسننګ هم ډېر ضروري دی. ټیک ده. په دې کې زموږ سره که زه خبره وکړم نو چې کله هم تو لیسننګ دې ته ویل کېږي لیسننګ سکل، چې تا ته هم څوک خبره کوي نو دا به بالکل په غور سره اوري، کیرفولي. نو لیسننګ کیرفولي د دې لپاره ټو انسټرکشن اینډ انډرسټینډینګ وټ ادر آر سینګ. د دې لپاره چې دا ته خپله آیډیا مضبوطه کړي، آیا دا نور خلک څه وایي، د دې مطلب څه دی، او په دې باندې چې کوم عمل کېږي هغه باندې ته سوچ وکړي، هغه باندې فکر وکړي او د خپل لیسننګ سکل مضبوط کړي چې آیا دا ماته څه وایي، د دې مطلب څه دی. او بالکل چې کوم کس تا ته خبره کوي هغه په غور سره اورېدل. نو دا په آفیس کې هم ډېر ضروري خبره ده. نیکسټ زموږ سره دی باډي لینګویج. باډي لینګویج هم زموږ سره ډېر اهم دی. په باډي لینګویج کې زموږ سره یوزینګ ګوډ آی کنټیکټ، مطلب خپل سترګې به داسې استعمالوي چې بالکل سټریټ کوم کس تا ته خبره کوي بالکل هغه ته به ګوري. لکه فار ایگزامپل ستا ته یو سټریټ یو کس ناست دی او هغه تا ته هم څه هم وایي نو بالکل د هغوی سترګو ته به ګوري. نو هغه ته دا پته لګي چې هغه بالکل د دې مطلب زما سره اوس دا ناست دی او بالکل مینټلی او فزیکلی دواړه زما خبرې ته توجه کوي. ټیک ده. په باډي لینګویج کې دا زموږ سره هم راځي. کله چې ته چا سره خبرې کوې نو ته به ورسره دا لاس هم لږ شانې خوځې. مطلب دا دی چې کومې خبرې ته کوې نو هغه شانې به ورسره لاس هم خوځې. بالکل په ځای به غلی نه کښېنې او مطلب داسې خبرې چې په سړي باندې امپریشن نه غورځوي اثرات. نو چې کله ته هم خبرې کوې د هغه سره به یو خو به هغه کس ته ته ګورې، صحیح ده، یو خبرداره، بل ته یو طرف او بل طرف ته به نه ګورې. دویم نمبر چې کله هم ته خبرې کوې نو په دې وخت کې به دا لاس ورسره لږ لاقې، صحیح ده. نو دا زموږ سره شو باډي لینګویج. نیکسټ زموږ سره دی ټیم کمیونیکیشن. اوس ټیم کمیونیکیشن په دې کې خلک څه کوي، شیرینګ آیډیا، خپلې آیډیا دې بل څه شیر کوي. انډرسټینډینګ ادر په بل باندې مطلب دا دی چې بل څه وایي هغه باندې به ځان پوهه کوي، صحیح ده. اینډ واکینګ ټوګیدر په یو ځای سره کار کول وداوټ ارګیومنټ، بغیر سره دلیل نه په ټیم کې کار کوي. نو دې ته موږ ټیم کمیونیکیشن وایو. اولې چې په ګروپ کې څه ویل کېږي، صحیح ده، په دې باندې سوچ کول، هغه نور څه په ګروپ کې تا ته نور خلک څه وایي په هغه باندې ځان پوهول
کوم کار چې کیږي په یو ځای سره بغیر د دلیل نه، نو په هغه باندې سوچ کول، او ته چې کوم کار کې بغیر د دلیل نه وکړي، مطلب دا چې وداوت ارګیومنٹ. صحیح ده کنه. اوس په ټیم کمیونیکیشن کې دا هم زموږ سره راځي چې کله ستا هم نمبر نو راغلی د خبرو، نو خبرو من ته به نه وردانګي. چې کتر خبرو من ته ورودانګي، نو ته به ډېر زر مشهور شي. افغانستان کې د وکیل ته قړتو وایي، نو ته په قړتوتوب باندې ډېر زر مشهور شي. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې کله هم د ټیم کمیونیکیشن کیږي، نو په دې کې به د خپل نمبر ته انتظار کوي. چې کله تا ته نمبر راشي، نو خبرې به بالکل کلیر او پوینټ ټو پوینټ کې. اوکې، نیکسٹ بل زموږ سره دی، دا خو زموږ سره ټیم کمیونیکیشن. بل زموږ سره دی ټلیفون سکل. مطلب دا دی کله چې ته په موبایل باندې خبرې کوې، نو تاله څه پکار دی؟ تاله انسرینګ فون یا کال فولایټلی. مطلب دا دی چې کله ته چاله جواب ورکړې، نو په مهذبه طریقې، په ښکلې طریقې سره به جواب ورکړې. داسې به نه کوې چې زر زر لګیا شي او هغه ته به سره دې بدې ووایي. نه، که تا ته لږ څوک برد بدې هم وایي او ته په آفس کې کار کوې، نو ته به داسې نه کوې چې ته اوس تا ته چا کنځل وکړه، داسې به نه کوې چې ته هم ورته بېرته کنځل وکړې. نه، د کنځلو جواب کنځل نه دي. تا ته چا کنځل وکړه، ته له په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه. که بیا هم نه کړې، د هغې خپل پروسس وي. مطلب دا دی چې یو کمپنۍ کې ته کار کوې او تا ته څوک ردې بدې وایي، یا ته د منیجر ته یا څه وایي، یا مطلب دا دی ستا د پاسه څوک دي او هغه تا ته لږ څه وایي، نو د هغې د پاسه بل کس وي که نه. لکه فار اگزامپل څنګه چې موږ وایو کانسټیبل، یو پولیس یو غلط کار کوي، نو خلک یې سپیچو ته وایي که نه. که سپیچو غلط کار کوي، خلک یې ډي پي او ته وایي. که ډي پي او خلک غلط کار کوي، نو خلک یې آی جي ته وایي. صحیح ده. یو لکه وایي سر د پاسه سر شته دی، نو مطلب دا دی ته به چاته کنځلو نه کوې. بالکل ټیک ده. او کنځلو کې خو ګناه هم ده. نو مطلب مې دا شو د ټلیفون نه، چې په ټلیفون په دوران کې کوم کار کوې، ته خبرې کوې، نو پولایټلی طریقې سره کوې. یو سپیکینګ کلیرلی، کله چې خبرې کوې واضح طریقې سره به کوې. او لاس ټیکینګ میسج کورکټلی، کله چې چاته میسج کوې، نو بالکل صحیح طریقې سره شارټ کټ میسج به کوې. ټیک ده. او غلطیانې به پکې نه کوې، الفاظ به صحیح لیکي. لاست نمبر زموږ سره دی ایمیل. اوس ایمیل کې زموږ سره اولې خبره خو دا راځي چې کله ته سبجیکټ لیکي، په ایمیل کې اول ټایټل لیکي که نه، اول بر سر کې سبجیکټ، نو دا به په ښایسته طریقې سره لیکي، پوینټ الفاظ به لیکي. لکه فار ایگزامپل زه تاته ووایم، که ته د یوې ورځې د چټۍ درخواست لیکي، نو اول سر کې خلک په ټایټل کې ولیکي چې دس اپلیکیشن فار ون ډے لیو، مطلب دا د یوې ورځې د چټۍ لپاره دا درخواست دی. نه، نو ته به کم ټایټل چې لیکي، کم سبجیکټ چې لیکي په سر کې، د ایمیل په سر کې، ټیک ده، نو دا به بالکل څه لیکي، لاین به بالکل کلیر لیکي. ټیک ده، واضح طریقې سره به لیکي. دویم نمبر کوشش به کوي چې شارټ میسج ولیکي، ډېر اوږد ونه لیکي، بالکل پوینټ ټو پوینټ خبره به کوي. او تھرډ نمبر یوزینګ پروفیشنل ورډز، مطلب دا کوشش کوه چې داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه پروفیشنل وي او سمپل ورډز وي. څونه چې سمپل ورډز وي، نو اټریکشن یې سیوا دی. ټیک. اوس موږ راځو واټ از میټینګ. په میټینګ باندې لږه خبره کوو، ځکه چې موږ په کلاس کې خبره کړې وه، موږ ویل چې په میټینګ باندې به هم بحث کوو. چې میټینګ اوس وایي څه ته. ګوره ته په میټینګ کې زه راشم، نو میټینګ دې ته وایي، ما شارټ شانې تعریف لیکلی، a meeting is a group of people sitting together to discuss idea, solve problem and make decision. مطلب دا دی د خبرې په میټینګ د دوو کسانو نه سیوا کسان چې کله راجمع شي، نو دې ته موږ څه وایو، میټینګ وایو. دا یو ځای سره ناست وي او څه آیډیا، څه خیالات، څه سوچونه، فکرونه څه کوي، ډسکس کوي، یا څه مسلې موږ ته راغلي په مطلب دا دی، نو هغه موږ په ګروپ کې ډسکس کوو. یا میک ډیسیژن او فیصلې کوي، مطلب روان وخت لپاره به څه کار کوو. ټیک ده. په دې کې زموږ سره هم دې کې ما یو څو منشن کړي دي، په ګروپ کې زموږ سره څه کار کېږي، پرپز یې څه دی، مقصد یې زموږ سره څه دی. نو مقصد یې زموږ سره دا دی ټو شیر انفارمیشن، مطلب د یو بل سره انفارمیشن شیر کړي. اولې مقصد دا شو زموږ سره. ټیک ده، د یو بل سره انفارمیشن شیر کړي چې اوس موږ دلته څه کول پکار دي، څه نه دي کول پکار. صحیح ده. ټو ډسکس پرابلم، مسلې حل کولو دپاره هم په کوشش کېږي که نه په ګروپ کې. مقصد دا هم دی زموږ سره ټو ډسکس پرابلم. دریم مقصد زموږ سره یي ټو ټیک ایکشن، په یو کار باندې، مطلب دا دی چې منیجر تا ته یو کار حواله کړي او ایز ا ګروپ په شکل باندې، ایز ا میټینګ په شکل باندې، ته به هغه باندې څه وکړې، ایکشن وکړې. صحیح ده، عمل پې وکړې. نیکسټ زموږ سره دی ټو پلان فیوچر ورک، مطلب دا دی په میټینګ کې زموږ سره څه مقصد دپاره کېږي، دې دپاره هم کېږي که نه چې را روانې منصوبې دپاره څه وکړي، څه پلان تیار کړي، را روان وخت دپاره څه منصوبه تیاره کړي. ټیک ده.
نیکسٹ زموږ سره دی ټو اپډیټ د ټیم. مقصد دا هم دی زموږ سره چې موږ څه وکړي په ګروپ کې څه وکړي اپډیټ وکړي. یعنی کوم ټیم تیار شوی دی فار ایگزامپل یو پروجیکټ دی د هغې لپاره تا کسان مقرر کړي دي، اوس هغه پروجیکټ یا کسان کم دي یا پکې کسان صحیح کار نه کوي، نو ته هغه کې څه وکړي چینجینګ وکړي، نو اپډیټ پکې وکړي که نه. نو دا زموږ سره د ګروپ د مقصد حصه ده د پرپز. لاست نمبر ما لیکلی دی ټو سالو د ایشو. کومې مسئلې چې راځي نو دې د حل کولو دپاره دا هم میټینګ جوړیدی شي. نو دا زموږ سره یو څو خبرې وې، ټیک ده. انشاءالله امید ساتمه اولی زموږ سره آفس کمیونیکیشن باندې موږ هم بحث وکړو، ټیک ده. او زموږ سره کلاس نمبر 3 دی. په دې کلاس نمبر 3 کې امید ساتم چې تاسو بالکل په واضح طریقې سره پوه شوي وي. نو کلاس نمبر 3 کې موږ خبره وکړه چې واټ از آفس کمیونیکیشن، د هغې شارټ شانې تعریف، وربل کمیونیکیشن، ریټن کمیونیکیشن، لیسننګ سکل، باډي لینګویج، ټیم کمیونیکیشن، ټلیفون سکلز، ایمیل. اوس زموږ سره واټ از میټینګ څه ته وایي او د هغې زموږ سره مقاصد دي څه مقصد دپاره کېږي. نو امید ساتم نننۍ ویډیو به انشاءالله هیلپفل وي او را روانه ویډیو به انشاءالله پریکټیکلي انشاءالله MS Word سټارټوو. نو امید ساتم چې په دې ویډیو به تاسو پوه شوي وئ. او که زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي نو چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ او څه رقم ته کوېشنز تاسو وي نو په ګروپ کې کولی شئ زموږ په واټساپ په ګروپ کې. د نیکسټ ویډیو لپاره انتظار کوئ. د دې الله په امان.